وان ثوبان د ثوبان روایت ته رضی الله عنه قال دې فرمایي بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم سریه لګلی و نبی صلی الله علیه وسلم یو قافله سریه قافله ته لیکي چې کوم پیغمبر به لګلو په خپلو کې شریک نه وو چې په خپلو کې شریک نه هغه ته بیا غزوه لیکل شو فامرهم نغی ته حکم کړو ايم صحوا على العصائب چې عید مسکی په پټکو باندې نو عصائب دا ویل کی کل ما يعصب على الراس یاره شی چې هغه سر نه چا پیروالي شي نو پټکې دی دلته د حدیث کې په خپل معنا کړی یعنی العمائم یعنی پټکی په پټکی باندې مسکول دا جایز دی مخکې دا مسله تیر شوې ده والتساخير او دارنګ په تساخير باندې ودلته دا یعنی الخفاف کوم دی دا ابن حجر قول لري ها یعنی الخفاف یعنی موزی رواه احمد و ابو داود و صحیح الحاکم لاول دی حدیث درجه او بل به په حدیث کې مسائل د حدیث درجه خدای تعالی چې دا حدیث امام حاکم ته صحیح ویل دي او دا امام زاهبی راي سره موافقت کړی دي بعض علماء هغه په دې حدیث باندې کلام کړی چې د حدیث په سند کې راشد ابن سعد د ثقه راوي دي لیکن ثوبان ردم لا سما ثابت نه ده دا ویلي امام بخاری په تاریخ کبیر کې چې د راشد ابن سعد ثوبان سما ثابت نه ده نه دا نور علماء ویلي امام بخاری ویلي نور علماء ویلي دیم دغه جواب دار چې د راشد ابن سعد ثوبان سما ثابت ده امام بخاری تاریخ کبیر کې ثابت کړی ده چې د راشد ابن سعد د ثوبان سما ثابت ته لحاظ د حدیث صحیح الاسناد ده خادي وجن اکثر علماء دې ته صحیح ویل دي چې امام زاهبی امام حاکم او درګ وسنی دور کې شیخ احمد شاکر شعیب الارنوود شیخ البانی رحمه الله دې ټول دې حدیث ته صحیح حدیث ویل دي او دا بالکل صحیح الاسناد ده ته حدیث ته مسله معلومه شو حدیث ته مسله دا معلومیږي چې په پټکی باندې مسکول جایز دی او په تساخین باندې خو تساخین وایي ته تساخین دو تعریفونه اهل المکړي دي یو تعریف خو لسان العرب والا کړی دی ابن منظور افریقی او دارنګ دلته ابن حجر ذکر کړی چې دینه مراد موزی دیم تعریف چې کوم دی هغه ابن سید الناس کړی دی علامه ابن سید الناس مشهور متقدمین علماء کې دی ترمذی شرح لیکلی دا ابن سید الناس هغه فرمایلی دی چې تساخین جمع تسخان ده او تسخان د سخن نه غسل شوی د تساخین ویل کیږي كل ما يسخن به القدم من جورب او خف او نحوه هر هغه شی چې پاغي باندې خپ ګرمولې شي نو کاغه جورابي وي کاغه موزي وي کوي پشان بل شي دیو جن علماء دا حدیث په باب د مسل الجوربین کې نقل کړي دي او په باب د مسل الجوربین کې دا مضبوط حدیث دی وره ها دا اکثر اهل علم د تساخین د قمانه کړي چې تساخین ویل کی كل ما يسخن به كل ما يسخن به القدم سواء كان من جورب او من خف سواء كان جورب او خف برابر خبره ده کاغه موزیوی کاغه جورابی وی مسله د جورابو هغه دا چې په جورابو باندې مس کول دا خو سرسته په اتفاق د علماء سره جایز په اتفاق د علماء سره وس مخکې به اختلاف وو لیکن په اتفاق د علماء سره وس جایز د ځکه چې امام بني فرمت الله علیه دا نه چې کوم منع نقل وکړنو هغه د مرګ نه درې ورځې مخکې دای رجوع کړی دا لکه هدايه کې ذکر کړی په ټولو کتابونو کې ذکر کړی ترمذی نقل کړی دي چې د مرګ نه درې ورځې مخکې هغه په جرابو باندې مست کړی و او چې هغه مجلدین منعلین نه وي او علما مخکې یو کار نه کاوه اوس به دای نه بیرته رجوع وکړه رجوع ثابت ده نو ځم سره اتفاقی ګرځیدل صرف اختلاف په شرایطو کې دی اختلاف په شرایطو کې دی نو چا ور شرط دا ویلې چې په جرابو باندې علم سکول جایز چې هغه مجلدین وي هغه ته ترمن لګیدلی وي او دا قول کمزور دی وجدار چې کله مجلدین شي نو ایت بیا خفین جوربین نه لیکي ته خو بیا خفین لیکي هم موزي دی یا دیم شرط په کې اهل مدازي کړل چې دا به دومره پیړی وي چې وب بن راکاږي او دوړ بن راکاږي جوابدار دا شرط هم کمزور دی ځکه چې دوړ نه راکاږي وب نه راکاږي نو بیا جورابین دی بیا موزي دی خام جرابو موضوع کې فرق دی نو بل شرط په کې اهل مدازي کړل دی چې په جرابو باندې علامه جایز ده چې کم سے کم 3 میله مزل یا 9 میله مزل پاکي کېدلی شي چې ویل ویل دی موږ دا قولم کمزور دی دا خو قبل خپم کېدلی شي مزل په جرابه کې کېدلی شي مزل کېدلی شي کله کله په موزه کې نه کې موزه کې تلاش شي سمرباغه پورې کله یو خطي پتی شي وي به په موزه باندې متجایز نه لکنه کدا شرایط دا شرط په دی جرابو کې معتبر نه موږ ته شریعت هغه ذکر کړی وي بلکې دا حدیث ته یو دا معلومه ده چې صحابه کرامو په موضوع په جرابو باندې مس کړی دا او د وړې نه جوړوي
لکه په حدیث دغه کې راغلی دي الکنا د امام دولابي، کتاب الاسماء والکنا دا یدریج لکی کتاب د امام دولابي موږ سره شته. نو پای کې حدیث انس بن مالک نقل کړي به اسناد صحیح چې هغه او جرابو باندې مسه وکړه. نو چا ورته دا څنګه دا مسله وکړه؟ هغه ورته انهما خفان ولكنهما من صوف، دا موزي دي اصل کې خو لیکن د وړۍ نه جوړې دي. پته ورګه چې ګوره د وړۍ نه جوړې شوی جرابي د پای باندې مسه کړي ده. او بل روایت په مسند ابن ابي شيبه کې نقل لې چې بعض صحابه کرام مسه کړي دا لکه عبد الله ابن مسعود مبارک راځي چې هغه مسه کړي او مسعود بارکی شنو مسه على الجوربين مرعزيين، هغه مسه کړي او په جرابو باندې هغه جرابي چې هغه د نرمي وړي نه جوړوي مرعزي ویل کی الصوف اللين، نرمي جرابي ته ویل کېدلی شي. نو آثار صحابه کرام په دې کې هغه ډیر زیات راغلي دي. تقریبا 14 صحابه کرام دا غینه پکې کې آثار شته. څه ابو داود ذکر کړی دي، څه ابن ابي شيبه ذکر کړی دي، او څه الاوسط کې امام ابن المنذر ذکر کړی دي. صحابه کرام آثار کړی دي. مرفوع روایت پکې یو دا دي، او دویم پکې مرفوع روایت د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې کوم ابو داود نقل کړی، ترمذی نقل کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم د سکو مسحل الجوربین والنعلین په جرابو باندې مسوکلا او دارنګ په نعلین باندې مسوکلا. په حدیث باندې چا اعتراض کړی چې د حدیث ته ډیر محدثین ضعیف ویل دي، لکه امام وقیلی، امام مسلم، علي بن المديني، عبد الرحمن بن مهدي، ابو داود، مسلم، امام احمد، امام بهقي وغيره دي ضعیف ویل دي. او د ضعف په څه بیان کړی چې ابو قیس الاودي پر کې تفرد کړی دی، ابو قیس الاودي تفرد کړی دی. داغي جواب داري چې ابو قیس الاودي دا د بخاری او مسلم راوي دي، ثقه راوي دي، او داغه تفرد دلته ضرر نه ورکوي. ولی تفرد ال ضرر ورکوي چې کله د حدیث مخالفت په خپل منځ ته مخالفت نشته لري. اغي چې تا تفرد اعتراض وکړي په دی وجه کړي چې معروف ته مغیره ابن شعبه نه چې کوم نقل هغه مثلا خفین نقل لا صرف ابو قیس الاودي مثلا الجوربین نقل کړل. دای جواب موږ دا کوو چې په دې کې تضاد ځکه نشته لري چې ابو قیس الاودي جوربین نقل کړی دي نو دته زیادت الثقه ویل کې زیادت الثقه مقبوله. بل چې مغیره ابن شعبه چې کوم دی دغه مختلف روایتونه نقلی په دې باب کې، لکه کله هغه مثلا الخفین نقل کوي، کله مثلا الجوربین نقل کوي، کله مثلا العمامه نقل کوي، مختلف دغه نقل کوي. نو دا مختلف دغه حدیثونه دي چې دغه نقل کړی دي د مغیره ابن شعبه، نو دي کوم منافات نشته دي. او کدا چې شنو بیا خو د حدیث ډیره ذخیره به زمنګ نه ځای شي. یو محدث یو شانت نقل کړي، بل محدث بل شانت نقل کړي دي، یو راوی یو شان الفاظ نقل کړي، بل راوی بل شان الفاظ نقل کړي دي. که منافات هغه نشته دي. ګوره شذوذ په هغه ځای کې چې کله دواړو حدیثونو منځ کې منافات دي، منافات تل نشته په موضوع باندې جدا مسله، جرابو باندې جدا مسله، د موضوع په سره جرابو سره منافات لري، منافات لري. بل جواب دار چې ذاب وقیس الاودي باندې تفرد الزام هو لګیدل. ټیک مونږ ویو چې دا ابو قیس الاودي متابعین مشترک دا حدیث په دوه سندونو سره نور الحمدلله مو پیدا کړی دی. یو په معجم الشيوخ د ابوبکر الاسماعیلی کې جدا سند دا ذکر دی، داود ابن ابي هند په روایت باندې وایي کې صرف د ابو قیس الاودي نشته دی، او غیر راویان نور ټول چې قری صرف د ابوبکر الاسماعیلی چې کوم شیخ دی عبدالرحمن ابن مرداس دغه ترجمه کړته ملاو نشو. او بل سند چې کوم دغه په طبقات المحدثین باصبهان کې نقل لري اسماعیل ابن یزید په روایت باندې، د عمرو ابن وهب په روایت باندې. نو هغه روایت چې کوم دغه بالکل حسن الاسناد، ځکه اسماعیل ابن یزید چې کوم دی امام زاهبی تاریخ اسلام کې ویلي دی صدوق الحسن الحديث، ټول راویان ثقه. خو اسماعیل ابن یزید چې کوم دغه صدوق حسن الحديث دی، نو هغه حدیث بالکل سند درو دی. نو کته په دې ابو قیل سعودي په روایت باندې کلام کې، نو په دغه ابوبکر الاسماعیلی په روایت باندې کلام وکا، دارنګه د طبقات المحدثین باصبهان د ابو نعیم چې کوم دی پای باندې توغاو کا کلام وکا، ایو کلام نشي کولای. لہذا دا روایت حسن حدیث دا روایت ته او صحیح روایت دی صحیح لغیره. او ډیر محدثین او ته صحیح ویل، امام ترمذی او ته صحیح ویل، ابن حزم او ته صحیح ویل، امام ابن خزیمه او ته صحیح ویل دي، او دارنګي ابن حبان او ته صحیح ویل دي، او وسنو دور کې شیخ البانی رحم الله او ته صحیح ویل دي، شعیب الارنووت هغه صحیح وته ویل دي. د ابو سلمہ احمد په تحقیق کې ضعیف ویل، لیکن اوس په تحقیق د ابو داود او ابن ماجه کې ته صحیح ویل دي، ځکه نور متابعین ته ملاوي شي. او بل امام ابن القیم ویلي کچرته مرفوع روایت ضعیف شي کنه، مرفوع روایت نو صحابه کرامو آثار هغه په دې کې کافی دي، ذکر صحابه کرامو چې کوم آثار به کې نقل لي نو د هغې څوک مخالفین نشته. او کله چې صحابه داسې یو اثر نقل کی، یو عمل نقل کی چې څوک مخالفت ونه کړي، نو دا په طریقه د اجماع سره وي، اجماع سکوتی. دیو جن امام
ابن قدامه المغني کې وایي چې هغه په ډېر صحابه کرامو اجماع ده چې په جرابو باندې مسح کول سری هغه جایز دي. پاتې شو دا شرطونه د دې لپاره موږ د یو حدیث یو چې کدا شرطونه شرط ضروري وي نو موږ ته خپل نبی ذکر کړی وي او پیغمبر فرمایي کل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. هر شرط چې د الله په حکم کې نه کتاب الله مراد حکم د الله له د الله په حکم کې نه نو دا باطل له اگر کسر شرطونه یي. خو دومره خبر دا چې د جرابي حکم چې کوم شي ته شاملې ده کنه او جرابو ته ویل کېدل شو او خپل پټېدل شو کار کېده په کې نه لہذا مته جایز ده. دومره نری جرابه ده چې پاکي خفق کار کوي نو به لہذا پای باندې مسه کو ذکر دی په کار چې خفق کار کوي نو مسه به څنګه بیا او ساتیر نه شو کنه ځکه جرابو کې خدا دغه حکم دی چې دا به ساتر للقدمین قدم په پټي کنه ځکه که څوک چې موږ تاسو د پیړوالي شرط نه لګوي موږ ورته وایو چې د جرابي تعریف دار د خوب الساتر للقدمین چې په قدم په پټي دا سي نری جراب چې قدم نه پټي پاري مسه کول جایز ندی. لہذا مسئلہ جوربه دا بالکل ثابت ده او رخصت کې څوک به کوي عمل جوړي کې به کڅو کې نه کوي نه کوي قلار په دې خوبو کې دین زمونږ یې تکو او کڅو کو ما سکه نه بالکل کولای شي او بل دا حدیث صریح دلیل له